अस्सलाम वालेकुम ګرانو قدرمندو سلمان افریدی بالکل جناب د خپل یوټیوب چینل نه آرچ سلمان افریدی چې کوم دی بالکل جناب تاسو لایک کولای شئ تاسو سبسکرایب کولای شئ او ورسره تاسو جناب د خپل فرند سره هم شیر کولای شئ جناب دغه چینل د آرچ سلمان افریدی چې کوم دی دا بالکل صرف او صرف د لطیفو د لپاره دی مطلب تاسو په خپل نوې لطیفه اوریدل شئ نو جناب نوې لطیفه تاسو خدمت کې حاضرول غواړم او یو کس نه وای چې پوښتنه وکړه صحیح شو یو کس نه چې پوښتنه وکړله چې یاره ستا د شونډې په څه باندې سوځېدلې دي هغه ورته ویې مړه وایي د دې پوښتنه رانه مه کوه وایي نه مړه خیر دی راته ووایه که نه چې دا څه وجه ده نو هغه ورته ویې دا سل شوی و چې مونږ کره مې خواښې راغلې وه صحیح شوه او هغې ډېر وخت تېر کړو نو تله نه که نه بیخي ډېرې ورځې تېرې کړې نو د سره تله نه نو یو ورځ داسې ورځ راغله چې هغه ووایي چې یاره بس زه به لاړه شم که نه نو ما ورته ویل چې د دې نه ښکلې خبره بله کومه ده نو بس زر خپل سامان وغیره راواغېستلو او مونږ روان شو د ریلوے سټیشن طرف ته نو هلته چې کله ما هغې له ټیکټ سره واغېستل او په ریلګاډي کې مې کېنولو او ریلګاډي د غارنو والو چې پوام د غارنې ووالو صحیح شوه او ریلګاډي روانېدو ته جوړ شو نو بس په دغه کې ما ریلګاډي ښکل کړو د خوشحالۍ نه صحیح شوه وایي ریلګاډي نه مې یو ښکلی غوندې کې کیس واغېستو وایي بس هغه بس د هغې نه پس وایي تپوس مې وکړو نو بیا څه چلو شو وایي د خدای ظالمه وایي د خدای ظالمه وایي ګرم ریلګاډی مې ښکل کړی و که نه بالکل دا خوشویه وه او بله جناب دا ده که نه یو کس و هغه ډېر زیات ساده و ډېر زیات ساده و جناب که نه نو هغه چېرته په ړومبي ځل باندې چړیاګر ته لاړو او چې چړیاګر ته لاړلو نو په چړیاګر کې اوس بس دا دغه سره ولاړ دی جناب د ټایګر د پنجرې سره ولاړ دی د پړانګ د پنجرې سره ولاړ دی او په دغه کې یک دم چغې شوې چې اله هغه ټایګر کس یې وخوړو نو چې هغه د چړیاګر مالک راغلو نو هغه ټایګر یا هغه پړانګ چې کوم دی هغه ډېر زیات ووخلو ویې رټلو نو وایي دا دې ولې وخوړو دا دې څه وکړل دا دې څه وکړل نو هغه ورته خوړو به مې نه وایي ولې دې وخوړو وایي خوړو به مې نه وایي ولې دې وخوړو وایي ځکه مې وخوړو وایي چې څوک به راتلل وایي ده به ورته سات په سات وي چې پوه څومره غټه پیشو ده بالکل جناب سلمان افریدي دغه پیج تاسو لایک کولی شئ تاسو یې خوښولی شئ او بل طرف ته به ځمه یو کس و که نه جناب هغه ډېر زیات کنجوس و ډېر زیات شوم پړک چې ورته ویلی کېږي صحیح شوه نو د هغه په کور کې نو یو ورځ نو بس لږ لیټ و نو په دغه کې د دې کور ته چېرته د چاندې والا راغلی جناب چانده یې غوښتله نو هغه د سویمینګ پول دپاره او چې د سویمینګ پول دپاره یې چانده غوښتله نو چې هغه هم بس څنګه کور ته راجوښ شو نو دا سړي بس واپسۍ کې لاړل چاندې واغسته که نه نو د دې لور ته وایي لورې دا څوک وو نو ده ورته وایي دا جي وایي دا د سویمینګ پول دپاره یې چانده غوښته وایي هغې له راغلي وو که نه نو وایي تاسو وکړل وایي دا جي بس یو ګیلاس اوبه مې وله ورکړې وایي ښه د کوم ځای نه دې ورکړې وایي دا جي ما ته پته وه چې ته شوم پړه کوي ما وله د ګاونډیانو د بمبې نه اوبه ورکړې دې علاوه جناب بل داسې دی چې ګرمي ډېره زیاته ده او زه به دا ووایم که نه چې یو بل لطیفه هم ایډ کول غواړي ځکه چې تاسو یې خوښوئ د آرجې سلمان افریدي لطیفې جناب امید لرم چې تاسو به ډېرې زیاته خوښیږي تاسو دغه پیج لایک کولی شئ سبسکرایب کولی شئ خپل فرینډ سره شیر کولی شئ جناب بله لطیفه داسې ده چې یو کس هغه په ګرمیانو کې وده و جناب یو نیکه به واخلو که نه د هغه نوسي ډېر زیات و نوسي ډېر زیات و نو هغه بس یکدم یو نوسي ورته رامنډه کړل د غرمې ټایم و بس هغه وده و که نه نو د غرمې ټایم و او د نوسي ورته رامنډه کړل چې دا هغه ورته څه چلو شو وایي دا هغه د چت پکې خو بیا خراب شو نو دی ورته وایي د کور میراتي بچو وایي تاسو ته ما ویلي نه و چې 10 کسه د چت په پکې لاندې مه وده کېږئ یو ځای بالکل چې امید لرم خوښوئ به تاسو خوښیږي به ستاسو او خوند به ترې اخلئ مزې به ترې اخلئ مسافرو دپاره هم د دې ځای دپاره هم چې څوک هم دي هغه بالکل زموږ دغه پیج لایک کولی شي لاست ون جناب اخرنی یا بلکې جناب یو دوه پکې نورې شریک کړمه یو کس چې کوم دی هغه د ماشو نه پوښتنه وکړه که نه نو ماشي نه پوښتنه وکړه چې یاره تاسو په ګرمیانو کې راځئ صحیح شوه او په یخنۍ کې د سره راځئ نه هغه ماشي ورته ووایي څه ده ورته ووایي یاره وایي تاسو په ګرمیانو کې راځئ او په یخنیانو کې د سره راځئ نه نو دغه ماشي ورته ووایي تاسو زموږ په ګرمیانو کې ډېر قدر کوئ چې لا دله په یخنیانو کې هم راشو د دې نه علاوه لاست ون جناب یو بله ده او دې ته هم غوږ شئ یو کس و د هغه ښځه قدرتي ډېره زیاته تکه توره وه که نه نو هغه ډېره زیاته توره وه نو د سړي یو ورځ کور کې ناست و د ښځه یې اخلی پخلی کولو چېرته ګرځېده را ګرځېده نو په دغه کې جناب بجلي لاړه چې بجلي لاړه نو د ده به د ښځې سره څه کار راپېښ شوی یا به یې د څه غوښتې نو دا د ښځې ته وایي ښځې هغه ورته وایي وایي که خفه کېږې نه وایي یو خبره وکړم وایي نه وکړه نه خفه کېږم ښه وایي مړې لږه وخانده چې راته پته ولګي چې ته چېرته ولاړې صحیح شوه بالکل جناب امید لرم ستاسو به خوښ وي تاسو
تاسو دغه پیج سبسکرایب کولای شئ، لایک کولای شئ. آر جی سلمان افریدي دغه پیج دی، بالکل جناب دا پیج وی د جوکس لپاره، د لطیفو لپاره. تاسو د کې نوې لطیفې کتلی شئ، خوند یې اخیستلی شئ او مزې یې اخیستلی شئ. اجازت من اخلم د لوی الله په امان. ټاټا اینډ بای بای.